غټ نقصان په زنا کې دی چې کم سړی چې زناکاري والعیاذ بالله نو الله سبحانه وتعالی دنه ناراضي او د غضب کی ازم چې دا غټ نقصان دی مسلمان د پاره دا خبره کافی چې ته ویل شي چې الله سبحانه وتعالی ستانه ناراض دی او ته په غضب کې دی بس د نور نقصانات بینول د ضرورت نشته چې دا نقصان کافی دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کوم محبت چې د انسانانو سره د خپل بندگانو سره کوي باقي کې ستایي نشته د الله سبحانه وتعالی چې کوم دوستان دي باقي کې ستانوم نشته الله سبحانه وتعالی چې د خلکو نه راضي دي کوم خلکو نه چې راضي دي په خلکو کې ستانوم نشته څومره نقصان دویم نقصان د مخ د تورواله سبحان الله کوم سړی چې زناکاری د په مخ باندې یو قسمه تورواله د تورواله د ګناي د هغه تورواله نه رنګ چې تور شي سړی رنګ به تور شوی نه رنګ تک سپینی خو د ګناه یو قسمه توروالی چې هغه د په مخ باندې نیک انسان چې کوي او چې ځان د ګناهونو لري ساتي د په مخ باندې یو قسمه سپینوالی نو سپینوالی دا مطلب دا نه چې د رنګ سپینی تک تور سړی وي خو په مخ به یو سپینوالی یو رڼا وي الله سبحانه وتعالی د صحابه کرام مبارک په قرآن کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وی دغه په مخونو کې یو قسمه خاص رڼاګانې او نښې دي د سجدو د لاسه نو په دې ګناهګار سړي په مخ باندې یو قسمه توروالی سړي ته هسې اندازه لګي دا سړی ښه نه وي ښه به ګیره پرېښودي ګورئ ګیره به یې یو ډېرې غټې غټې خبرې به هم کوي چې موږ داسې دیندار او موږ دغه دینداره خو چې کوم سړي له الله سبحانه وتعالی بصیرت ورکړی او دینداري نو هغه د خپلې تجربې نه ویلی شي چې یاره دا سړی ماته صحیح نه ښکاري د ده مخ صحیح نه دی د ده د مخ نه پته لګي چې دا سړی دیندار نه دی کوم سړی چې په زنا کې اخته که نه د به مخ باندې یو خاص قسم توروالی چې هغه د خلکو د ښه ښکاره کېږي چې کله به کې سړی سوچ وکړي دریم نقصان د زړه توروالی د زړه هغه نور ختم شي د زړه نور ختم شي د ده د زړه به تنګ وي همیشه او کوم سړی که چې د زناکاري تاسو تپوس کوي د زړه څنګه په دې زناګانو کې والعیاذ بالله په دې فحش کارونو کې ګوره د ده زړه خوشحالېږي نه د بهر خلکو دا مطلب دا کوم چې دا ګناه کوي یارو د پلاني سمې مزې وکړي هسې چې مزې وکړي تپوس وکړه څومره چې انسان په ګناهونو کې دننه ورننوځي دومره د هغه د ژوند هغه خوند ورک کېږي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا الله وایي چې څوک زما د ذکر نه دین نه مه غواړي په ګناهونو کې اخته وي د الله سبحانه وتعالی اطاعت پکې نه وي د رسول صلی اطاعت پکې نه فإن له معیشة ضنکا د ژوند چې دغه تنګ د الله سبحانه وتعالی خبر باندې کوم شک نشته ژوند تنګ یو نقصان زنا کې دا دی غریبي او حدیث کې دا راځي امام بیهقي رحمه الله دا حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زنا د لاسه انسان غریب کیږي زناکار سړی غالبا د غریبي او د بدکار سړی او فحاش انسان د غریبي نهري ژوند د غریبۍ ټول ژوند نه مزې وانخلي کوم چې صحیح مزې دي او جایز او حلال مزې دي هغه د میلاو نشي خو د غریبي او د ذلت د ژوند او د فقر د ژوند د په دوی باندې الله سبحانه وتعالی طرف نه او د فقر ژوند مطلب دا نه د غریبۍ ژوند چې د سره به ریال بالکل نه روپۍ به نه د دې سره به پیسې وي خو هغه پیسې دته به کې فایده نه رسي دته به کې راحت نه دته به سکون نه دا غریبي ده کنه دا فقیری ده چې پیسې جمع کوي د خپل لکانو لپاره پیسې جمع کوي ولې بالله د جنکو لپاره ځان پښتړې کې واخره کې بیا چې ته یو اړیکو سره ملو شي هغه به په سلور ځای موبایل وایي هغه به کې ګاډي وایي او هغه به کې نور څه شي جاني ولې بالله او خبره به خصفات او چې زمونږ د معاشرې د مرز ختم شي بل غټ نقصان به کېدای چې د انسان چې کوم عزت هغه ختم شي د الله په نسبت د عزت انسان د الله په نسبت د عزت انسان یو روایت کې دا راځي امام طبراني رحم الله دا روایت راوړی و چې کله په یو قوم کې زنا عام شي او خاص کر الک د الک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق نو الله خپل لاس اوچت کړي د خلکو فلا يبالي في اي واد هلكوا نو د الله بیا هیڅ پرواني چې دوی به کوم کنده کې او کوم خور کې او کوم غر کې او کوم ځای کې دوی ولیږي مرداري الله سره هیڅ پرواني ور د الله هیڅ پرواني نو چې الله سبحانه وتعالى لاس اوچت کړي انسان او الله سبحانه وتعالى هغه حفاظت نه کوي او الله سبحانه وتعالى هغه برکت نه راوړي او هغه رحمت نه راوړي د دې انسان بس ژوند شي ژوند شي نو دا غټ نقصان دی چې د دې انسان مقام د الله په نسبت ختم شي د الله په مخ کې دې سړي مقام شي ختم شي ګوره موږ څومره کوشش کوو چې د پلار په مخ کې زما خپل مقامي
چې زموږ پلار ته پته ونه لګي چې دا غلط کار داسې کوي. موږ څومره کوشش کوو چې زموږ د مور په مخ کې زموږ مقام برابري، او موږ څومره کوشش کوو چې د دې استاد په مخ کې زه برابر یم. ډېر داسې چې موږ اودس نه کوي، ګناهونه نه کوي، چې کله عالم سره کښېني ځان به داسې ځان به شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کړي. دا د دې لپاره چې د استاد په مخ کې زموږ مقام برابري. بس نو بیا موږ کوشش نه کوو چې د الله په مخ کې زموږ مقام برابري. دا شان په زنا کې دننه دا غټ نقصان دی چې هغه پاک نوم هغه ته ختم شي او په دې باندې نوم د څه پرېوځي؟ د فاجر، فاسق او زناکار. یوازې دا نوم څومره بد نوم دی. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي چې داسې ویل کېږي چې پلانی زناکار. څومره سخا نوم دی او څومره بد نوم دی. پلانی زناکار، پلانی فاسق، پلانی فاجر. کور ته پورې نه دی ګورې، دا سړی مه راولې کور ته وایي. داسې ژوند شو چې د چا سره میلاویږي دعا سلام کوي، دوه کسان ولاړي، د درېیم په جلا شو، ته سړی سره ولاړ وي، ته زناکار وایي. هغه ویل نه به ورسره سلام کوي، سید سلام ورسره لاره کوشش کوو ګمان کې چې کور ته بوځي، د بیټې ته بوله چې دا پلیت سړی وایي. دا معمولي نقصان دی چې په انسان باندې په معاشره کې دا نوم پرېوځي چې دا پلیت انسان دی، دا زناکار انسان دی او خلک ځان لرې ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کوم ټیم کې چې د زنا کوي لا یزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. کوم ټیم کې چې زنا کوي د دې نه ایمان هم براوتی. الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې سوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الله پلیت خزي د پلیتو سړو لپاره دي او پلیت سړي د پلیتو خزو لپاره دي. دویم ټولګه کوم یو دی د سورو چې خلق دي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. پاک سړي د پاکو خزو لپاره، پاک خزي د پاکو سړو لپاره. نو کوم سړی چې زناکار شي په دې اولني قسمه خلکو کې حساب شي، د پلیت سره بیا پلیته ښځه لګي او د پلیتې ښځې سره کوم سړی لګي؟ پلیت سړی ورسره لګي، د پلیتې ښځې سره پلیت سړی لګي، د پاک سړي سره پلیته ښځه چېرته نه لګي او د پاکې ښځې سره پلیت سړی چېرته نه لګي. نو کوم سړی چې صرف په دې زنا کې پرېوځي دا نوم د هغه نه اوچت شي، د ده نه خبیث جوړ شي. خبیث پلیت انسان ته ویل کېږي، د ده باندې د خباثت هغه نوم پرېوځي. او بل چې کوم دی چې زنا نه پاک دی هغه ته طیب ویل کېږي، پاک انسان ورته ویل کېږي. د هغه افعال پاک دي، د هغه کارونه پاک دي، د هغه ناسته پاسته پاکه ده، هغه خپله پاک انسان دی، اوچت انسان. دا پاک خلک الله د دوی خبره کړې ده په قرآن کې الذين تتوفاهم الملائکة طیبین. الله کوم خلک چې پاک او پاک ژوند تېر کړي، لکه د زنا نه لري، د هر قسمه فحاشۍ نه لري، د خبیثات او خبیثون د دې نه هغه لري، پاک انسان. الله کله چې دوی مړه کېږي او ملائک پسې راشي او سات یې اخلي، په دغه ټیم کې ملائک دوی ته څه وایي؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. ملائک پې سلام اچي او بیا ورته وایي نن جنت ته ننوځئ د هغه پاکوالي د لاسه کوم چې په تاسو کې دننه و، د هغه عمل د لاسه چې تاسو په دنیا کې کړی ده. په دنیا کې د دوی عمل څه و؟ د زنا نه ځان پاک ساتل، د فحاشۍ نه ځان پاک ساتل. سبحان الله، د دې زناکار انسان نه او د دې فحاش انسان نه او فاسق انسان نه یو قسمه خاص بین دي چې دا په مؤمن باندې لګي. والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې بین دي، خو دا بین په مؤمن انسان باندې لګي. د دې سره به دې زړه نه کېږي ناستې ته، تا سره به دعا سلام وکړي، سره زړه به تنګ شي، بس هسې ستا د ضمیر ته ته وګوره دا سړی صحیح نه دی. حالانکه هغه به ظاهر کې ښه برابري، خو یو خاص قسم بین، یو خاص قسم اثرات پر انسان باندې الله سبحانه وتعالی راوستي دي چې خلکو ته پته ولګي، اوچتو مؤمنانو ته چې دا سړی پلیت انسان دی، د نه ځان لرې ساتي. په قسمه قسم بیماریانو کې دی اخته. په زنا کې بل غټ نقصان دا دی، موږ ټول دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته بوځي، او هغه جنت کې چې کوم نعمتونه دي قسمه قسم چې د هغې نه موږ خوند واخلو. او پکې یو نعمت دی د جنت هغه حورې. هر مسلمان دا ارمان دی چې زه لاړ شم جنت ته او د دې حورو نه زه خوند واخلم او دوی سره زما ملاقات وشي. کوم سړی چې په دنیا کې په حرامو خوند اخلي، آخرت کې به جنت کې ورته دا خوند نه میلاوي. لکه حدیث کې دا راځي چې څوک د دنیا دا شراب څکي نو دته به د کوم ځای شراب نه میلاوي؟ دته به د جنت شراب نه میلاوي، ځکه چې په دنیا کې په دې حرام سره مزې اخیستې دي، د حرام کار یې کړی او د هغې سره مزې اخیستې، الله به په آخرت کې هغه شراب حرام کړو. نو کوم سړی چې په دنیا کې د پردۍ زنانه نه خون اخلي چې هغه د لپاره حلاله نه ده، سزا یې دا ده چې د جنت حورې به دته نه میلاوي، هغه مزې دې نشي اخیستی. دا څومره غټ نقصان دی. دغه شان زنا د لاسه خپلولیانې ختمېږي، او داسې داسې خپلولیانې چې پلار او بچي د دوی رشتې ختمېږي، د ښځې او د خاوند رشته ختمېږي. یو سړی زناکار دی والعیاذ بالله، د زنانو سره پټ تعلقات ساتلي، ښځې ته خبر شوه، خپل سامان یې وتړو، چېرته لاړه؟ پلار کره لاړه.
پکاروم دي سیده پکاروم دي سیده د زناکار سړي سره ژوند تیرول دا نه پکار دې بهر هر څه کوي ښځه به دې په انتظار ناستي او الله سوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت سړي سره پلیت ښځه لري پلیت سړي سره پاک ښځه ژوند نشي تیرول د دې دلاسه د مور بلاسه چې کوم رشته دغه خراب شي دې دلاسه انسان په حرام مال کې کله کله پریزو حرام بغټي ځکه چې دې به زنا کوي د زنا لپاره پیسې نه نو چې چل بکی په حرامي طریقې سره د پیسې به پیدا کوي د دې دلاسه انسان نه ظلم کوي د دې دلاسه انسان خپل بچي تباہ کوي دغه چې سړی لګیاره د نور اولاد تباہ کوي د نور اولاد بربادي نو دغه بدغه شانی دې نه د بچو د سکسنی شي ویلې د دې کور کې چې کوم زنانه دغه د سکسنی شي ویلې او دې چې لګیاوي دې به هر څه کوي دا د خپل ګمان دی چې زړی روخياري مو زړی روچتي مو زما بچی دي سي زمون خاندان دار زمون نسب دار دغه سره د موږ ته خپل ګمان کې دي سي نور ته خبر نه دی قرض دی لازم بدن اخلي د دې سره انسان هغه بچی چې دغه تبو برباد شي د دې سره انسان کور چې دغه تبو برباد شي درشان د دې دلاسه کله کله انسان په قتل کې پریږي قتل بشن ګناه کې پریږي یو جنې سره زنا وکړي اوس په دې یره کې چې جنې چې تر حل ونوي نو شي چلبو کې جنیب ووجه مړه وکي اسد لاسه د ګناه د لاسه لاړو په دغه کې پریوت په دغه قتل کې پریوت ګور دي نقصان دی ګور حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړل هر شپه چې کله د شپې نیمه شي نو د اسمان دروازې کولاوي شي او چې څوک دعا غواړي الا استجاب الله له چې څوک د الله نه څه غواړي الله ولا ورکوي دغه ټیم کې الا مگر زناکار سړی او زناکار ښځه د دې دعاګانې نه قبلېږي چې کوم سړی په دې ګناه کې واقع رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپې نه بعد الله هر دعا قبلوي خو د دې خبیث انسان د دې پلیت انسان او د پلیت ښځې دعاګانې نه قبلېږي غټ نقصان پکې بل دا دی چې جنت ته تلونه به منع شي او دا روایت امام طبراني رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته هغه انسان نشي تللی شیخ زان چې هغه زناکار بل حديث كده رزي ليس مجرد نقصان ده السماوات السبع واسماننا والارضين السبع او وزمكي ليلعن الشيخ الزاني ده لعنت ويباغ انسان بني جغزينا كاري ده واسماننا ده ونزمكي ده لعنت ويباغ انسان بني جغزينا كاري ده كم لو بركت راشي ده بجونك انسانان غبري ده هغه اسمانونه وزمکم په دمه لعنت دا شای روایت کې راځي د وکړي خرایتي دا روایت راوړی دی دې کې دي المقيم على الزنا کم سړی چې همیشه زنا کوي او د عادت زناګانې کوي كعابد وثن لکه دې چې د بت بندګي کوي کم سړی چې همیشه زنا کوي دغه کوي لکه دې چې د بت بندګي کوي دا دومره سخا مرز دی دا دومره پلیت کار دی الله سبحانه وتعالی دې موږ لري ساتي او الله دې زموږ حفاظت وکړي